ځوان زلمی شاعر نعمت ظهیر صاحب ته خواست کوم چې دی خپل شعر راته واوروي. نعمت ظهیر ځوان شاید کلام یې ډېر پوخ دی. ارشاد شروع کوم په نامه سره د لوی څښتن چې ډېر مهربان او بخښونکی ذات دی، د صاحب صدر او د ټولو استادانو، مشرانو، لیکوالانو، ادیبانو په اجازه. ارشاد غزل عرض ده. د غزل مطلب ده چې وایي ځناور دي او وحشي درندګان دي، ځناور دي او وحشي درندګان دي، لویه ربه څه بې رحمه انسانان دي. مننه. ځناور دي او وحشي درندګان دي، لویه ربه څه بې رحمه انسانان دي. زوی قاتل سی پلار مقتول سی نه پوهېږم، زوی قاتل سی پلار مقتول سی نه پوهېږم، دا اشرف المخلوقات چیرې روان دي. ورور د وروره سره بد کړي پر دې مځکه، ورور د ورور سره بد کړي پر دې مځکه، ورور د وروره سره بد کړي پر دې مځکه، انسانان د انسانانو دشمنان دي. مننه. ډېر الله. آدمیان تش په نامه اوس آدمیان دي، آدمیان تش په نامه اوس آدمیان دي، آدمیان د شیطانانو پلویان دي. ستا ظهیر بل چیرې نه کښېني قربانه، ستا ظهیر بل چیرې نه کښېني قربانه، د ظهیر ځان لره غوره شاعران دي. ستا ظهیر بل چیرې نه کښېني قربانه، د ظهیر ځان لره غوره شاعران دي.